بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل ګرانو او قدرمنو ملګرو، د پښتو ادب مینو او پوهانو، زه فضل سبحان ستاسو په درانه حضور کې د مینې او احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، د دې مختصر نظم انتصاب د هغه ګمنامه غیرتیانو په نوم د چا ذکر چې نه په تاریخ کې کیږي او نه په قصیده مرثیه کې، نه سالاری او نه ترزن، بس یو ادنا سپاهی او یو اعلی یقین لري، او د خپل بابا حضرت خالد بن ولید پر اختیا نوسی. رڼې سترګې، روڼ مخونه، روڼ تندي، رڼه فکرونه، چې د دې تور غرونو شاته په قدم قدم سجدې کړي د حق مخ کې، برندې سترګې سره لمبشي کړي بېواره ګزارونه د باطل په ککرۍ. ستا به خوښي یا به نه، خو زه شاعر یم زما خوښي، زه شاعر یم زما خوښي. ګرانو ملګرو، دا مختصر آزاد نظم د هغې رشتې په نوم د چا د تعارف او ملاقات دورانیه خو ډیره لنډی، خو د رفاقت احساس یې زړه ته ډیر جوور کوشوي، او لکه د کوهي چې څومره ترې اوبه راوباسي دومره دومره پکې نورې رازرغونېږي. دا یو مختصر آزاد نظم ستاسو په حضور کې ږدم. د دې عنوان دی خواست. چشمانو اوښکې هسې مه تویوئ، آب حيات غواړمه، آب وفات نه غواړم. شونډو خندا خوره کړئ، لږ تبسم پکار دی د سوړ ماښام په خاطر. زړګيه غلی شه سينه کې کښېنه، د ارزوګانو يارانې مه کوه، لږ خو ما ژوند ته پرېږده. یوه ډغره وهم د وخت سختو سره، او د خپل حق تپوس کوم، او د خپل حق تپوس کوم. ګرانو ملګرو، د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.